یا هم سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالویشو د جوړولو مطالعاتي ساحې شپږم فعالیت کوم چې د مهالویشو کنټرول دی مطالعه کوو. لکه په درېیمه مطالعاتي ساحه کې کوم فعالیتونه چې ترسره کیږي هغه د دغې مطالعاتي ساحې د پلان جوړول دی. د درېیمې مطالعاتي ساحې په لړ کې فعالیتونه تعریف او توصیفیږي. درېیم فعالیتونه طبقه بندي کیږي او همدارنګه د فعالیتونو لپاره موده تعینیږي او پنځمه دا چې خپله مهالویش جوړیږي. وروسته تر دې شپږم فعالیت چې دی په دې مطالعاتي ساحه کې هغه د مهالویشو د تطبیق کنټرول دی. د دې دپاره چې د مهالویشو د تطبیق کنټرول ترسره سي نو د ځینې اسنادو څخه استفاده ترسره کیږي د انپوت په توګه، لکه د پروژې پلان سو، د پروژې نور اسناد سوه او د پروژې معلومات سوه او د ادارې پروسې دي. او د دې دپاره چې د پروژې کنټرول ترسره سي، البته د مهالویشو د تطبیق معلومات تر تحلیل لاندې نیول کیږي. د کریټیکل پات څخه استفاده کیږي چې هغه په جلا ویډیو کې سره مطالعه کوو. د پروژې د معلوماتي سیستم څخه استفاده کیږي او د ریسورس اپټیمایزیشن تخنیک څخه استفاده کیږي چیرې چې دا محاسبه ترسره کیږي چې د سرچینو څخه څرنګه مؤثره استفاده وسي. لیډز اند لاګز چې هغه به هم په جلا ویډیو کې تر بحث لاندې ونیول سي، د دې تخنیک څخه استفاده کیږي او همدارنګه سکیجول کمپریشن. او په دې مرحله کې لکه د پروژې د مهالویشو د کنټرول په نتیجه کې اول کومه نتیجه چې لاسته راځي د پروژې د فعالیتونو په اړه معلومات دی چې هغه په ګزارشونو کې ترې استفاده کیږي. او د مهالویشو پیشبیني ده، لکه دا چې که چیرې د کنټرول په نتیجه کې دا معلومات اوسي چې د پروژې 25% د یوې میاشتې په موده کې ترسره سوي، نو دا وړاندوینه بیا ترسره کیدلی سي چې دا پروژه به په ټوله کې 4 میاشتې وخت ونیسي. او د تغییراتو غوښتنه ده چې کله کنټرول ترسره کیږي خامخا معلومات تولیدیږي او د معلوماتو په نتیجه کې که چیرې انحراف تشخیص سي نو خامخا د تغییراتو غوښتنه کیږي. او بیا هم لکه په بله هره مرحله کې چې د معلوماتو د راغونډولو په نتیجه کې پخواني اسناد نوي کیږي، په دې کې هم لکه د دې مرحلې نتایج دا دی چې معلومات رامنځته کیږي، د پروژې د مهالویش په اړه وړاندوینه ترسره کیږي، د تغییراتو غوښتنه او همدارنګه د پروژې په اسنادو کې اصلاحات راځي.